السلام علیکم ملګرو. مولانا اخترعلی صاحب یو ښکلی بیان کړی د مسواک په باره کې. نو مسواک څومره فایدې دي، انسان ته څومره فایدې ورکوي او څومره ثواب یې دی. ته چې اودس کوې نو د مسواک ووایې نو دې مونځ څومره ثواب دی. نو دا مولانا اخترعلی صاحب بیان واورئ. نو خو نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه څومره مسواک استعمال کړی دی. نو راځئ دا ویډیو ګورو او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. صلی الله علیه رسوله الکریم. اما بعد مسلمانانو ما سره چې دا کم ډکې تاسو ته ښکاري دا ډکې نه دی ښه. دې له اسلام ډېر غټ طاقت ورکړی، دې کې ډېر غټ قوت دننه روحاني پروت دی. یو قسم لا دا چې کوم اودس ته شامل شي او د دې سره اودس وشي او هغه اودس باندې بیا کوم مونځ وشي که نه، نو هغه مونځ د بل مونځ نه اویا درجې سیوا شي. الله اکبر. دې ډکې له ډېر غټ طاقت ورکړی شوی. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دنیا نه تلو، عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي و نبی علیه الصلاة والسلام زما کوټه کې او زما سینې ته ډډه والی نبی علیه الصلاة والسلام او خواته ورسره یو کنډول پروت و، په هغې کې اوبه وې. نبی علیه الصلاة والسلام خپل لاس مبارک په هغې کې ایښودل داسې او لاس پرې راغېستلو، خپل چهره مبارکه باندې به داسې مږله. دغه دوران کې اوس زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ راغلی. دا زما ورور عایشه رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر رضی الله عنه لور وه او عبدالرحمن دا د عایشې ته رور و. اوس هغه راغلی دې دوران کې د هغه سره جي مسواک و مسواک. نبی علیه الصلاة والسلام ورته داسې وکتل. عایشه رضی الله تعالی عنها عرض کوي د الله رسوله وی مسواک ته دې زړه کېږي، مسواک ته خوښ دی، زړه کې د راځي مسواک کوم. نبی علیه السلام سر مبارک داسې وړق. ما عبدالرحمن نه مسواک راواغېستو خپل رور نه، او چې کله مې راواغېستلو نو هغه چې ما وکتو نو هغه ډېر سخ و، دا ځای ډېر سخ و سخ. نو ما ورته وي د الله رسوله خوښه دې ده چې دا مسواک ته لږ نرم کم، ډېر سخت دی، وری مبارک درله خوږ نه کي، غاښونه مبارک درله وینې نه کي خوا او شا، خو ستاسو خوښې زه به یې پوس کمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عایشې وایي صحیح ده پوس یې که. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي ما وایي مسواک راواغېستو، خپلو غاښونو کې مې ونیو او وایي پوس مې کو. او بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو د الله رسوله دا والې مسواک. نبی علیه الصلاة والسلام مسواک شروع کو او عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي نبی علیه السلام داسې مسواک وکړو، داسې مسواک چې موږ ټولو ورته کتل. دا نبی علیه السلام جي اخري لمحات دي، اخري ورځې دي. وایي نبی علیه السلام داسې مسواک وکړو چې موږ چېرې هم په داسې مسواک نه و لیدلی. ښایسته مسواک، زبردست مسواک نبی علیه الصلاة والسلام آخري وخت کې وکړو. ما ورته ته تعلیم راکړو جناب تو پیسه م استعمالوه، خدا هم ورسره لږ ځان سره خواته کېده. دې کې ګوره ډېر غټ طاقت دی. علماو لیکلي دي، علماو وایي د اپیمو په خوړلو کې اویا نقصانونه دي او د مسواک په استعمالولو کې اویا فایدې دي. او وای د ټولو نه پکې یوه دا ده چې په زنکدن کې به درته کلمه یادېږي. ډېر عجیبه وخت دی ښه. د شیطان داسې مانګولې لګوي د اخري وخت کې. کله چې زمان دا روح قبض کېږي که نه نو شیطان زور لګوي، وایي د ګټې ټیم دی، ایمان ځان سره وایي او نسي ګورئ، کلمه ونه وایي، ټیټ شه. نو ګوره ډېر عجیبه وخت دی زنکدن. الله دې زموږ ټولو کلمه شهادت نصیب کړي اخره کې. نو وایي څه وایي وایي چې څوک مسواک اهتمام کوي که نه نو یو فایده دا ده چې زنکدن کې به ورته کلمه یادېږي، کلمه. او بیا څه فرمایي وایي د الله جل شانه د رضا سبب دی. څوک چې مسواک وایي الله جل شانه به ترې راضي کېږي. او وایي د شیطان د غصې سبب ګرځي. الله او د فرشتو محبوب څیز دی. او وایي څوک چې مسواک وایي خوله به یې خوشبوداره او وی وری به مضبوطی او وی نظر به تیزی نظر او د خلو نه بدبو لري کوي او خوشبو پکې پیدا کوي. نو زما ټول مسلمانانو ته دا خواست دی جناب چې دا مسواک
ځان له پیدا کو. یو جنگ دی ګوره، جنگ او مسواک وای مسلمانان مسواک استعمالی. هغه سیټ ته چې کم پوج دی هغې چې وکتل هلکه وایي دا کم خلک راغلی دی، دوی خو راته غاښونه تیره کوي او نن راته جوړ ډېر قار دي. دا دی دلیل دی چې موږ ته ډېر غوسه دي. تخته یې ګورئ داسې خوري. نو هغه ټول ارسه پرېښودل او لاړی او جنگ مسلمانانو وګټو. د نبی علیه صلات وسلام سره به سفر او حضر کې، یعنی کله چې به نبی علیه صلات وسلام کور کې او کله چې به نبی علیه صلات وسلام په سفر باندې وتو او چرتو بتلو، نو د نبی علیه صلات وسلام سره به یو څو څیزونه چې دا به همیشه د نبی علیه صلات وسلام سره، یعنی د نبی علیه صلات وسلام مستقل سنت چې نه سفر کې پرېښی دی او نه چې کله په کلیو په کور باندې نبی علیه السلام هم نه دی پرېښی. نو یو پکې څه په هغې کې یو دی جي خوشبو. بهر کې زما د هغې سره لپل دغه نشته موضوع، زما څه ده، زما مسواک موضوع دی، په هغې به انشاءالله بله ویډیو ستاسو خیري. د نبی علیه الصلاة والسلام سره به سفر او حضر کله چې به نبی اسلام په موقع باندې و، نو یو څو څیزونه به ورسره همیشه و. په هغې کې یو څه دی، په هغې کې یو دی مسواک. زما ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې به ځان له یو مسواک مونږ والو. او ګوره د تجربې نه ثابته خبره ده. ما ته یو ډاکټر په خپله خبره کوله، وایي زه یو ځای کې وم او اکسیډنټ وشو، اکسیډنټ او غالبا الله دې کومې به شی ماف کړي، یا کوسټر یا پلینکو چې دی یو کې ما ته یاد کړی او وایي په هغې کې ډېر خلک مړه، بس ټول پکې مړو، داسې کاټۍ پې اړېدلې وې چې د بچ کېدو امکان پکې نه و. یاره جي وایي 2 کسان پکې وو، 2 کسان یا 3 کسان پکې وو. وایي کله چې مونږ هغه راویستل که نه داسې، نو ټول مړه وو. او وایي چې هغه م راویستو که نه، وایي زخمي شوي خو وو، خو وایي اډوکې یې ماته نه و اډوکې. نو ما وایي د یو عالم نه اورېدلي چې د چا سره دا مسواک وي که نه او هغه باندې حادثه راله، هغه د چت نه را پرېوتو، هغه اکسیډنټ وکړو، هغه نور څه سیس ته پرېوتو، حادثه پرې راله، نو وایي اډوکې به یې نه ماتېږي اډوکې. هغه کس وایي ډېر زخمي شو او وایي د ټولو خپې او لاسونه ماتو، خو دغه کسان نه دی، دغه کسان وایي لاسونه اډوکې وایي مات شوی نه و. نو وایي ما سې وکتل چې بی دې سره څه حساب دی، دا ولې دا ټول چا لاسونه ماتې دي، چا خپې ماتې دي او دوی پکې روغ دي. نو چې مې وکتل که نه، نو وایي د هغوی سره مسواکونه او مسواکونه. دا تجربې نه ثابت ده، ښه تجربه. نو بهر کې مونځ مونږ هسې هم کوو که نه، اودس مونږ هسې هم کوو که نه، لکه نو چې دا ورسره لږ استعمال کړو ښه نه ده یاره. په 10 روپۍ دی، په 10 روپۍ، په 20 روپۍ دی، په 20 او څومره فضایل دي، څومره فضایل. یقیني په دې مونځ کې داسې وزرې وکړي، وزرې کوم اودس کې چې دا شامل شوي که نه، نو هغه مونځ داسې وزرې وکړي. او یا درجې حدیث مبارک کې راځي د بل مونځ نه سیوی کوم مونځ کې چې مسواک استعمال شي. نو بهر کې ټولو مسلمانانو ته زما دا خواست دی جناب چې یو مسواک ځان سره مونږ کېدو، ښه جب کې هم راځي، جب کې ځان سره کېدو او خپل اودس پې کوو. هر دا خو بس وړوکی څیز دی، جب کې کېده یا مخکې جب کې یا یو ځای ورته کېده او بس ځان سره تیار کېده او چې هر کله مونږ مونځ کوو نو دا مسواک استعمالو. صحیح ده. د ټولو نه خبره څه ده؟ د ټولو نه خبر ده چې دا د محبوب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل سنت دی. نو که مونږ د نبي علیه السلام سره مینه محبت کوو، دا مسواک دی مونږ ځان سره واخلو. صحیح دی. انشاءالله الله دې مونږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.